د 2014 کال په نومبر میاشت کې په کابل کې د خواهرزاده په نوم د وسلوالو غلو دا یو خطرناک نه کسیزه ډله د چنیول کیږي. د ډلې لکلون راهیسې خپل جرمونه او له عام خلکو څخه غلاوي د خپل مسلکي تکتیکونو په واسطه تر سره کولې او په ډیر ماهرانه ډول به خلک د پلان مطابق تر ښکار لاندې راوستل. له همدې امله یوازې په دې ډلې د طالبانو له راتګ سره د کابل په بیلابیلو برخو کې له 100 څخه زیاتې جرمي قضیې ثبت شوې. د خواهرزاده په نوم د دې نه کسیزې ډلې کیسه له موضوع راهیسې یو مرموزه او له حیرانتیا ډکه کیسه ده. دې ډلې چې له کلونو راهیسې د کابل په بیلابیلو سیمو کې فعالیت درلود د غلا په یو داسې پیچلي او ماهرانه سیستم کې ښکېله وه چې د غلاو پر مهال به یې هیڅکله د خپلو اصلي نومونو یا هویتونو څخه استفاده نه کوله، بلکې پر ځای به یې د جعلي نومونو ترڅنګ هر غله ته ځانګړی شکل ټاکل شوی و. ځینې به د عادي خلکو په څیر ښکارېدل، خو ځینې د سوداګرو یا حتی د بانک کارکوونکو په څیر، ترڅو په ګڼه ګوڼه کې د عامو خلکو په څیر ګډون وکړي او خپل اهداف په اسانۍ سره تعقیب کړي. د دوی اکثره هدفونه د هغو عامو کسانو په نښه کول وو کومو کسانو به چې له بانکونو یا صرافیو څخه زیاتې پیسې ایستلې. لومړی به یې دا کس په ښه دقت سره پیژنده چې څه ډول جامې یې په تن دي او کوم ډول شکل لري. تر دې وروسته به یې هغو همکارانو ته چې له بانک څخه په بهر په اړیکه کې وو ورپېژنده. هغوی به قرباني په خورا مهارت سره تعقیباوه، تر دې چې له بانک څخه تر پیسو ایستلو به یې قرباني شخص څاره چې پلي راغی که موټر یا موټرسایکل لري، چې هر ډول وسیله او رنګ او روغن به یې لاره، همغه به د څارونکو غلو لخوا یو بل ته ورپېژندل کېدل. تر هغې به یې د سترګو لاندې و تر څو پورې به یې چې د لوټلو لپاره مناسب ځای نه و راغلی. ځینې ځای د موقع مطابق له ګڼې ګوڼې څخه په استفادې به یې پې برید کاوه، یا حتی تر دې چې د غلو دې ډلې به په قصدي توګه د قرباني شخص له موټر سره خپل موټر وهه تر څو د روغې جوړې لپاره یا هم د ګواښونو لپاره له موټر سره راښکته شي، او په همدې کشمکش کې به یې پرې تکتیکي برید کاوه چې پیسې ترې ترلاسه کړي. د دوی په دې مسلکي پلانونو کې هر غله ته ځانګړې دنده ورکول کېده، لکه یو به یې د قرباني څارنه کوله، بل به د خلکو پام اړول لپاره یو ډرامه جوړه کړه، او دریم به د غلا لپاره سم وخت او ځای ټاکه. دوی دومره ماهرانه همغږي لرله چې امنیتي کیمرو هم په اسانۍ نه راخیستل. دا ډول غله په مسلکي او تکتیکي چلندونو کې دومره مهارت لري چې حتی هوښیار خلک هم له ځانه سره غولوي. دوی د باور جلبولو لپاره د مرستې یا لارښوونې پلمه کوي، په ګڼه ګوڼه کې د سړي پام اړوي او شتمني ترې لوټي. ځینې جوړې د یو کس پام اړوي او بل غلا ترې کوي. دې غلو له کلونو راهیسې داسې په مهارت سره فعالیت کوي چې حتی امنیتي ځواکونو یې د پیدا کولو وړتیا نه لرله. د دوی ځینې غړي دومره مسلکي وو چې کله کله به یې د خپلو موخو ترلاسه کولو لپاره د فلمونو په څیر صحنې ترتیب کولې تر څو د خلکو او امنیتي ځواکونو پام بل لور ته واړوي. د غلو یوازې دا ډله نه ده چې په دې تکتیکونو سره خلک لوټي او غلاوې ترې کوي، که څه هم دا ډله نیول شوی، خو دې ته ورته مسلکي ډلې په کابل او نورو لویو ښارونو کې خورا زیاتې فعالیت لري. خو د جنایي تحقیقاتو ریاست معلوماتو له مخې د غلو دې سازماني ډلې د خلکو څخه دومره شتمني په زور او چل لوټلې چې ټولو پر شخصي لوی کاروبارونه جوړ کړي دي. اوس ځینې خلک حکومت او د غلاو اصلي لامل اقتصادي ضعف ګڼي، که څه هم اقتصادي ستونزې د غلاو یو لوی لامل کېدای شي، خو د دې غلو مسلکي تکتیکونو او شتمنیو ته په کتو څخه څرګندېږي چې دا یوازې اقتصادي ستونزه نه ده، بلکې دا غله د مسلکي غلاو پر اساس فعالیت کوي. د دې غلو کړنې لکه ډلهییز فعالیت، د ټکنالوژۍ کارونه، د شتمنۍ له پراختیاو څخه معلومیږي چې دوی غلا د یو مسلک او عادت په توګه کوي. د دې ستونزې د حل لپاره یوازې د اقتصاد ښه والی بسنه نه کوي، بلکې پر دوی د قانون پلي کول باید لا زیات او پیاوړي شي څو دا ډول مسلکي شبکې له منځه یوړل شي او ټولنه له دې خطرناکو جرمونو څخه خوندي کړي. تر دې د مخه یو بله خطرناکه 13 کسیزه مسلحه ډله نیول شوې چې د فعالیت پر اساس به پر مختلفو ولایتونو کې د میاشتې لسګونه موټر غلا کول. د دې ډلې د نیولو لپاره تر میاشتو پورې د پلټنو عملیاتو جریان درلود. دوی تر ډیره د وسلو پر مټ د عامو خلکو څخه موټر غلا کولې، تر دې وروسته به د خپلو همکارانو مطابق بغلان ته انتقالول او هلته به د اسنادو ترڅنګ د موټر ظاهري بڼه کې بدلون راوسته تر څو بیرته له بغلان نور ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره انتقال کړي. د خپلو مسلکي تکتیکونو پر اساس به په کابل کې 2 تنو یو عام ځای ته موټر دربس کوو. تر یو ځای تګ وروسته به پر موټر چلوونکي وسله راوباسله چې په ډېرې چټکۍ سره به موټر ترې غلا کړ. نه یوازې دا، بلکې د طالبانو له راتګ سره ګڼ شمېر هغه غله چې ظاهري شکلونه د عامو خلکو په څیر وو، اوس یې د خلکو لوټلو لپاره خپل شکلونه بدل کړي دي. دا غله کولی شي په رڼا ورځ د قانون په نوم له تاسې موټر غلا کړي او هم د کور تر هغو خونو در ورسیږي چې پکې د کور سرمایه او ارزښتناکه شتمني ایښې وي. دا ځکه چې د طالبانو له راتګ سره دې غلو له ظاهري لباس یعنې پټکویو، اوږدو کالو یې نیولې، بیا تر ګیرو او هان څڼې پرېښي دي. په لیدو سره هو طالبان ښکاري، بلکې دوی د مسؤلیت او هویت کارتونه هم لري.
پرنا ورځ د وسلو سره د طالبان لنوم څخه په استفادې په داسې حال کې خلک لوټي چې شک هم نه پرې کیږي، حتی تر دې چې دوی د خلکو کورونو ته هم داخليږي. په دې پلمه چې دوی د تلاشي رسمي امر لري. کور ته تر داخلېدو وروسته په چل ول کنه په زور د کور شتمنۍ غلا کوي. د جنایي تحقیقاتو ریاست د معلوماتو لمخې د دې غلو ډلې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي، ځکه دوی په آزاد فضا کې کولای شي په ښارونو کې وګرځي. د دې یو لوی لامل د هغو مسؤلو امنیتي اشخاصو شتون دی چې په شخصي لباس کې مسلح په ښارونو کې ګرځي او د خپل مسلک اړوند یونیفورم نه په تن کوي. ځکه خو عام خلکو ته د دې ډول رسمي امنیتي اشخاصو او غلو ترمنځ توپیر نه کیږي. دا غله یوازې له خلکو څخه شتمني نه غلا کوي، بلکې وخت نا وخت ځان خلاصون یا خپل پلانونو پلي کول لپاره سختو لانجو ته هم لاس اچوي چې پکې د عام خلکو وژنه هم شامل ده. داسې بشمیره پیښې راپور شوي چې د غلو د غلا پر مهال یا وروسته د نیول کېدو د ویرې لامل د عام خلکو ژوند هم اخیستی. دا ډول جرمونه اکثر د ښار په هغو برخو کې کیږي چیرته چې امنیتي تدابیر کمزوري وي یا د امنیتي ځواکونو کنټرول محدود وي. د دې ترڅنګ په کابل کې د جیب وهونکو او د موټر په وسیله غلا کوونکو ډلې تر ټولو ماهر غله ګڼل کیږي. دوی خپل کار په ډېر منظم او حساب شوی طریقه تر سره کوي. دوی ډېر مهارت لري چې څنګه د خلکو توجه د ځان نه واړوي او په ډېرې هوښیارتیا سره خپل هدف تر سره کړي. د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې لکه بازارونه، د موټرو تمځایونه یا په مختلفو مراسمو کې کار کوي. ډېر د خلکو توجه اړولو لپاره یو جعلي لانجه یا شخړه جوړوي. د جیبونو د وهلو لپاره د لاس ډیر مهارت کاروي چې قرباني هیڅ هم احساس نه کړي. دا ډول غله خپل کار د غلا لپاره په ډیر مهارت پلانوي او د خلکو له بې باورۍ څخه ګټه اخلي. یقینا په کابل کې اوسیدونکو نږدې هر کس به د دې ډول غلو ښکار شوی وي، ځکه دوی ځان د شخصي موټر یا ټیکسي ډرایور په توګه هم معرفي کوي. یو بل شریک یعنی جعلي مسافر هم ورسره وي چې اصلا له ډرایور سره همکاري کوي. قرباني په موټر کې کېنوي، بیا د بیلابېلو تکتیکونو په تر سره کولو سره پیسې، موبایل یا هر هغه شی چې د مسافر په جیب کې وي ترې وهي. په دې غلا کې له خلکو داسې اسباب یا اړین اسناد هم غلا کړل شوي دي چې په ترلاسه کولو کې به د بې شمېره ادارو په دروازو کې انتظار کړی وي. دا خلک په داسې چټکتیا سره کار کوي چې د څو ثانیو په جریان کې هدف ترلاسه کړي. دوی خپل لارې وخت سره بدلوي چې پولیس یې ونه نیسي. د کابل د غلو د تکتیکونو پر اساس وایي یو وخت د پاکستان څخه یو نامي غل کابل ته راغلی و، ترڅو وګوري چې رښتیا هم په کابل کې غله شته او که نه. د همدې لپاره د خپلو جامو په مخې جیب کې پیسې کېښودې ترڅو د کابل غله پرې معلوم کړي. ډېر وګرځېد، ستړی شي، غږ یې وکړ چې هسې خلک وایي چې د کابل غله د غلا په مسلک کې له موره یو دي. ټوله ورځ کېږي ګرځم، جیب کې مې پیسې هم شته، کوم داسې نر غل پیدا نشي چې لوټ مې کړي. څنګ کې یې کابلی غل ناست و، ورغږ یې کړ چې ما دې پیسې ولیدې خو پیسې دې جعلي وې، نو مې بېرته ستا جیب کې کېښودې او ته په ځان هم خبر نه یې. اوس څنګه له داسې ماهر غلو ځان خوندي کړو؟ د جیبونو سره احتیاط وکړئ، په ځانګړي ډول په ګڼه ګوڼه کې په ناشنا موټرو کې له سفر کول څخه ډډه وکړئ او کوښښ وکړئ چې یوازې په ثبت شویو ټکسیو کې سفر وکړئ. که یو موټر مشکوک ښکاري یا ډرایور او مسافر ګډوډ ښکاري، مه پکې سپرېږئ. د ځینو غلو موټر له ورایه معلومیږي. د دوی د موټر دروازې په داخل کې د خلاصېدو تڼۍ نه لري او نه یې هم ښیښې ښکته کیږي، د دې لپاره چې مسافر نه د تېښتې هڅه وکړي او نه یې هم څوک غږ واوري. خپل قیمتي شیان لکه موبایل، پیسې او بانک کارتونه په خوندي او ژور جیب کې کېږدئ. که تاسو د مشکوکو غلو سره مخ شئ، هڅه وکړئ که ممکنه وه آرام پاتې شئ او ژر تر ژره ځان خوندي ځای ته ورسوئ. د دغو غلو د مخنیوي لپاره د امنیتي چارواکو سره اړیکه نیول او د ګواښونو راپور ورکول هم ډیره مرسته کولی شي. خو آیا تاسو تر اوسه په کابل کې د دې ډول غلو سره مخ شوي یئ؟ په کمنټ کې مو د نظر لیکلو ترڅنګ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.